بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین د قدر وړ خور او افغانانو په سلامونه مبارک علیکم. الله رب العزت دی وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. عزیزانو، لکه څنګه مو چې تاسو سره اجنډا شریکه کړې وه او په اجنډا کې څلور موارد وو چې په هغې کې د افغان اډمیشن پروګرام په اړه هم زموږ ستاسې دوست ډاکټر صاحب مصطفی شیرزي خبرې وکړلې او اکثریت خبرې په دري ژبه وي. نو په همدې ملحوظ بعض دوستانو غوښتنه کړې ده چې په پښتو کې هم د دغه افغان اډمیشن پروګرام په اړه زه خپله شخصا یو څه معلومات تر تاسې در ورسوم. لکه څنګه مې تاسو سره وعده کړې وه چې د افغان اډمیشن پروګرام په اړه ښه خبرونه لرو. نو د ښه خبرونو پیلامه یې له دې کومه چې په شروع کې کله چې د افغان اډمیشن پروګرام پروسه شروع کېدله، نو په هماغه وخت کې مونږ د ډیپارټمنټ جسټس او د افغان اډمیشن پروګرام د ټیم څخه غوښتنه وکړله که چیرته هغه افغانان پاسپورټونه نه لري نو هغوی ته دې وکولی شي چې ټراول ډاکومنټ ورکړي. نو بالاخره هغه دې رعایت درست رعایت ځکه په دې ټولنیزو رسنیو کې ډېرو بلا دوستانو د دې غوښتنه کړې وه چې یا دا یې څرګنده کړې وه یا دا اظهار نظر یې کړی و چې او یا دا یې موږ سره شریک کړي وو چې مشکل کې دي، دوی نشي کولی چې خپلې کورنۍ راوړي ولو که چېرته دوی ته مثبت ځوابونه هم راشي. نو خوشخبري دا ده چې دوی کولی شي چار اطراف کوم هیوادونه چې دي چیرته چې د آیرلینډ هیواد یا هم امبیسي ده او یا هم کونسلیټ دی ورشي او دوی هلته هغوی سره رابطه وکړي. البته دا به د هغه وخت کېږي کله چې تاسو ته مثبت ځواب راشي، یعنې ریکمنډیشن راشي د ډیپارټمنټ جسټس د افغان اډمیشن پروګرام د ټیم څخه. نو بیا تاسو کولی شئ چې هلته به هدایت هم درکړل شوي اوسېږي. کله چې بیا زه دغه نوي ټیم د مشر سره بار بار وغږېدلم، هغوی وویل چې بیا هر کارسپانډنس یا هر کمیونیکیشن کې به تاسو ته وضاحت درکړل شوی وي یا په لارو چارو به تاسو ته بحث پرې شوی وي. دویمه خبره، اکثریت دوستان دا پوښتنه کوي چې د دوی فیصلې به کله کېږي. بیا هم دا وایم چې زموږ او ستاسو یو لاسته راوړنه دا هم د شروع څخه د افغان اډمیشن پروګرام غوښتنه او یا هم فیصله دا وه چې دوی به په دسته جمعي شکل باندې دوی فیصلې راوړاندې کوي او ټولو ته به ځوابونه ورکوي. خو بیا موږ بار بار دوی سره ټینګار وکړ چې دا یې د حل لاره نه ده. افغانان په مشکلاتو کې دي، نو باید تاسې هر فایل یا هر کیس چې چېرته فیصله کېږي نو تاسو باید هغې ته ځواب ورکړئ او دا یې هم ومنله. نو دا خوشخبري ده. ستاسې ای ویټینګ یا هر هغه شی چې تاسو نه د ډیپارټمنټ جسټس یا افغان اډمیشن پروګرام ټیم غوښتی وي، نو زما تاسو نه هیله غوښتنه چې تاسو په خپل وخت سره زر تر زره دوی ته دا ور ورسوئ. دا یې غوښتنه وه او دا یې غږ کړی دی چې او په ځانګړې توګه د ای ویټینګ د چا چې کمپلیټ نه دی، تاسو چې کله فورمه در واستول شي فورمه به ډکه کوئ، فورمه به دوی ته ور ولېږئ. په فورمه کې مې تاسو سره پخوا هم ویډیو جوړه کړې وه. بیا چې کله تاسو ته ایمیل راشي نو په هغه کې هغه هر څو ادرسه چې تاسو په آیرلینډ هیواد کې اوسېدلي یاستئ، یعنې د هغه اپلیکنټ او دا به پکې ذکر کېږي، دا به لیږل کېږي او بس خلاص. یعنې په دغه لینک چې کله راځي نو تاسو سره تقریبا لږ بږ 13 ورځې دي. دا وکئ، یعنې دا یې غوښتنه کړې چې تاسو زر تر زره دا ما سره وکئ تر څو زه وکولی شم چې به زودترین فرصت تاسو ته ځوابونه در ولېږم. نو بیا هم زما هیله غوښتنه ده چې کوم دوستانو چې درخواست کړی دی او ریفرنس او یا هم کارسپانډنس یا په خط یا څه ورته نه دي راغلي، نو دا یې بهتره وخت دی چې دوی ایمیل وکړي، ځان پوه کړي. که هغه دوستانو ته چې هغوی درخواست کړی و د خپله یا هم د وکیل د لارې او یا هم د خیریه اداراتو د لارې او هغوی ریفرنس اخیستی دی او ډیپارټمنټ یا افغان اډمیشن پروګرام دوی ته رابطه نه کړي، هغوی دې په ارامه کښېني. او هغه دوستان چې هغوی نه د اسنادو شواهدو غوښتنه شوې ده، په هغې مو بار بار خبرې هم کړي دي. که چېرته یې ویټینګ یې کمپلیټ یې کوي، که چېرته ستاسو څخه تذکیري شواهد غوښتل شوي چې دغه بینیفیشري چې ستاسو درخواست کړی دی دا څه ثبوت او اثبات لري، نو بیا تاسو کولی شئ چې هماغه د تذکیرو په دې میټینګ کې هم بحث وکړو. چې تذکیره یې بهترین ثبوت یا شواهد کېدلی شي، ځکه هلته د پلار نوم د نیکه نوم کېدلی شي تاسې په یو کور لیټر کې ځای پر ځای کوئ او دې ته واضح کوئ. او دا مې هم پې ټینګار وکړ. په اخر کې بیا هم دا وایم چې بعضې موارد تاسو سره زه نشم شریک کولی ځکه چې زه خپله دغه ارګان حصه یم، ډېر شخصي راځي. نو زه ډېر زیات خوشبینه یم ما چې کوم څه خبرې دوی نه واورېدلې، یعنې ځکه مې هغه کلمه بله ورځ تاسو ته یاده کړه چې ډېره درسته ده. انشاءالله العزیز
تاسو خپل کوشش کوئ نور دغه اوسنی ټیم چې دی دا تر خپله حده پورې ډېر هڅه یې کړې ده چې مثبت قدم واخلي. هغه په دې خاطر چې زمونږ د فشارات همدا و چې 80,000 یا شپېتنو تر 80,000 پورې یوکرین راځي، نو 2,000 افغانان ولې رانشي، او په همدغه کې باید دوی په سوال کې بند پاتې شوي دي او دوی تر خپله وس او توانه به کوي. کرایټیریا شته، دا کرایټیریا هغه کوم ریکوایرمنټ چې دي هغه به یو څه دوی په نظر کې نیسي، خو دا معنی نه لري چې تاسو به هرومرو یا ریفیوز کېږئ او یا به دغه کوئ، یعنې هغه مثبت دغه ورته کولی شو، خو زه تاسو سره موارد نشم شریکولی. بیا هم زه خوشبینه یم، الله دې وکړي څه چې ماته ویلي دي، څه چې وعده کړې ده په همدغه وعده ودرېږي او تاسو ټولو ته مثبت ځوابونه درولېږي او پاتېدنې وي چې بیا موږ او تاسو یو لاسته راوړنه دا هم ده د همغه شروع څخه چې موږ او تاسو د اپیل چانس هم لرو. مننه، الله دې وکړي چې هغه دوستان چې په میټینګ کې په دغه خبرو نه وو پوه شوي نو دغه تر تاسې در ورسېدل. تاسو کولی شئ چې زموږ دغه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو د نورو معلوماتو لپاره تاسو په وخت خبر شئ. مننه، ښاد آباد او بری اوسئ.